بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلیم افریدي هغه تاسو ټول ډېر زیات ښه پیژنئ. د هغې یو ویډیو راغلی کوم چې په فیسبوک ټیک ټاک باندې ډېره وایرل هم ده. په هغې باندې چې بیا کوم زموږ پښتنو هغه کوم قسمه کمنټس کړي دي نو هغه در سره هم شیر کوم. خو له ټولو نه مخکې تاسو چې کوم دی هغه ویډیو لږ وګورئ نو بیا پرې وروستو هغه خبره کوو. په ویډیو کې چې کوم دی داسې قسمه حرکت کوي چې هغه تاسو په سکرین باندې کتلی شئ چې هغه داسې د کولو نه وي. یعنې که مونږ دې ته سوچ وکړو چې آیا په دې ویډیو کې ته هغه پښتنو ته اخر ښودل څه غواړي. دې نه مخکې چې کوم دی د دې یو ویډیو هم راغلی و هغه به تاسو هم کتلی وي چې د یو ویډیو لیک شوی وه د کوم باره کې چې بیا د دې کوم وضاحت راغی د دې چې ویل زما دا ویډیو نه ده دا داسې د کومه باندې خلک الزام لګوي. نو هغه ویډیو چې کوم دی مکمل د دې و تاسو به کتلی هم وي زموږ په دې چینل کې هم د هغې ویډیو وه. خو په دې ویډیو باندې کوم چې دې اوس اپلوډ کړی ده په دې باندې زمونږ پښتانه وروڼه چې دي هغو چې په کم قسمه کمنټس کړي دي نو هغه زه تاسو سره یو څو شیر کوم. ډېر زیات زبردست او ډېر زیات خوندور کمنټس هغه دي. نو د ټول نه مخکې راځو زیات په هغې باندې کمنټ کړی دی وایي لکه شیخانو درنه پیدا واخیسته هم د دوبۍ شیخان. ها د دې نه پس راځو بل ښار وایي پاکستاني دوبۍ کې دي ښه ډالر ټول کړل ښه د ځان لپاره د یوه ښه ستن هم راونیسته چې ګنډل دي پیسان وشي. د دې په مطلب چې کوم دی هغه لیجنډ پوهېږي چې د دې مطلب هغه څه دی. بل پہ هم ډېر زیات خسته کمنٹس کر لے گئے اس کے والدین پر افسوس ہے ان کی دل پر کیا گزرتے ہوگے. اللہ ان پر رحم کرے اور ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس بھائی کو بھی الله ہدایت دے. وایي هغه شیخان پکې وښایي چې بیا د کوم سمایل میلمی نو د دې علاوه لاندې چې کوم دی ډېر زیات داسې غلط کمنټس هم شوي دي. بیا وایي خلک د خپلو بچو لپاره ورک دي او ته یې په جیبونو تلې ورتېره کړه بس راځه. بل پې لیکلي دي وایي څنګه یې اوس زخمونه دي څنګه دي او ته دا ځل پاکستان ته راشه چې بیا تو زه انډیا خبر کم دل خواهش ہے کہ آپ سے ملاقات ہو. وایي یاره څه بې وخته مې درپسې ولم بل په یخو اوبو. نو تاسو چې کوم دی په دې باندې چې کوم قسمه کمنټس کیږي هغه هم تاسو ولیده. یعنی یو داسې کمنټس په هغه باندې داسې ښه نشته چې د هغې په نسبت سره مونږ ووایو چې آیا ته داسې ویډیو جوړوه. یعنی کوم ویډیو چې ته جوړې په هغې کې چې کوم ته خلکو له مطلب څه ورکړې د ځانه د یو اجړا ټایپ شی جوړ کړی دی او راپاڅې او داسې ویډیو هغه جوړې. نو په دې چې بیا کم پښتانه دي هغو چې کوم کمنټس او کوم رایګانې پرې ورکړې وي نو هغه هم موږ تاسو سره شریک کړي. نو امید لرم ویډیو به مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره کافي وه. د لوی الله په امان.